کارزي په افغانستان کې په زور د رژیم ړنګېدو یا ټوټه کېدو سره مخالفت ښودلی دی. د افغان نیوز قدرمنو لیدونکو پر جزئیات یې همدلته راسره وګورئ. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه باید په زور د طالبانو د لنډمهاله حکومت د لرې کولو په لټه کې ونه اوسي. کرزي د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په افغانستان کې له پاتې محدودو سیاستوالو څخه دی چې د بین الافغاني خبرو له لارې د افغانستان د اوسنۍ کشالۍ د حل په لټه کې دی. هغه د جاپان له کیودو نیوز خبري اژانس سره په یوه تفصیلي مرکه کې چې سه شنبه خپره شوې ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه باید د زور له لارې د طالبانو د رژیم د لرې کولو پر ځای دا ډله وهڅوي چې د بین الافغاني خبرو له لارې خپلې تګلارې سمې کړي. کرزي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په کابل کې دی او کم بهر ته وتلی له ډېر وخت وروسته یې له یوې بهرنۍ رسنۍ سره مرکه کړې ده. د کرزي دفتر له د کیودو نیوز د مرکې د محتوا په اړه څه تبصره نه ده کړې. کیودو نیوز وړاندې د کرزي په حواله دا هم خپاره کړي چې موږ نور په دې هیواد کې شخړه نه غواړو، شخړه به د نن ورځې پر پرتله حالت نور هم خراب کړي. هغه دا هم ویلي چې موږ د رژیم ړنګېدل یا د رژیم ټوټه کېدل نه غواړو. موږ په افغانستان کې په کافي اندازه دا تجربه کړې. موږ په پالیسۍ کې اصلاحات غواړو. موږ غواړو چې ټول افغانان د راتلونکي د جوړولو لپاره سره یو ځای شي. کرزي دا هم ویلي چې طالبان باید سمدستي نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي او دا د په خبره د مشروع او په رسمیت پیژندل شوي حکومت به په لور یو ګام دی.